السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوی ولاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې هر ځای یاست روغ جوړ به یاست. راغلی یم په کور کې خو څوک نشته، نو د غرمې تقریبا 2 بجې دي. نو 2 بجې دي نو ډوډۍ خورو. نو دا چې کوم رسټورانټ راغلي یو دا به اوس ووینئ. راځئ نو نن به دلته په دا رسټورانټ کې نوشي جان خو در باندې وبیم نو چې کوم کوم شان لري. دا دی کندهار بریاني مرکز. د دې سپیشل شی نو بریاني ده. وبه ګورو که مو بل شی پکې خوښ سو هم امکان لري. هغه یو ورځ مې پلیټر هم له دې ځایه وړی چیرې کښېنو چې هلته به کښېنو. هغه ځای کې نه کښېنو د باندې، هلته به کښېنو. راځه دلته به کښېنو. صحیح دی. منیو وګوره اول چې په منیو کې څه شته. په منیو کې سپیشل بریاني ده. دا هم خوړلی دی چندانې شی نه دی. د دې چې دا سپیشل شی دی دلته ډېر خلک د بریاني لپاره راځي. نو بریاني به وخورو. بل د شی نه لري. کباب هم ما ټرای کړی دی، خوند نه کوي. دا پلیټر چې دی دا هم ما ټرای کړی دی، خوند نه کوي. بریاني به راوخورو. صحیح دی. بریاني اجي دوی بریاني خو راوړه، دوه یوه ترخه راوړه یوه میکس راوړه. صحیح ده. سهار یو نو هاخوا کې کچن دی تقریبا چې راوړه در باندې ووینو چې بریاني ده. هر وخت چې زه دلته راسم تاسې وایي بریاني ولې بل شی نه خورئ. بل داسې شی نه لري. نو دا ځینې هوټلونه خپل خاص خاص شان لري. اوس دا د کندهار بریاني مرکز دی. دلته بریاني پیدا کېږي او په ځینې ځایو کې بیا شینواري دې شان کې بیا کړایي او کباب دا شان او دې ځای دا مشهور دی. دا رسټورانټ هغه شی دی. زموږ بریاني فکر کوم راوړي اوس. هغه ته راغله. اوس پیرن به یخ نه وي. دا هغه ته راغله بریاني. مدیر صاحب په دا دغه کې خوري. خوند یې وګورم. څنګه سړه خو به نه وي. بده نه ده، ښه ده. صفت هر جیب اندازه. ومو خوړله ډوډۍ نور به ځو له خیره سره. سړه وله نو خوندوره نه وه مقصد. حقیقت به درته ووایم چې خوند یې نه و. سلام علیکم. دوی نه بریاني وي. یخه وه بیخي. بریاني ولې یخه وه؟ ګرمه نه وي. بېرته په لاس کې کوئ. ډېر مننه. بس نو ته موټر راوله دې خوا ته. نو بریاني چې حقیقت درته ووایم یخه وله نو خوندوره نه وه. سم خوند یې ونه کوي په کم شوق چې موږ ورته راغلي وو. خو بس نس و موړ سو نو کار په وسو. نو اصلا موږ ډوډۍ کور خوړله. سړی خپله به ورې یو شی پاخه کړي. خو چې ومو کتله غوړي خلاص شوي ول. دا شی هم پکې پخ کړی وای د بازاره. نو اوس به ولاړ سو سټوره څه به غوړي راواخلو. نو سټور به هم در باندې ووینو چې سټور کې څه کیسېږي. نو تاسې راسره پاته سئ.
بس به ولاړ شو له خیره سره دې سټوره څه به غوړي راواخلو سټور خو مې په نورو ویډیوګانو کې هم در باندې لیدلی دی سټور ته دی ځو که هم په سټور کې شی مې در باندې ووینم چې ستاسو خوښ شي هم بیا رانیوئ السلام علیکم چیرې دي خو بیخي سړی رانسته ویښ یاست که بیده یاست که ډوډۍ خوري دا راته وایه نوش جان اوسه ژوندی اوسې اوس مې بریاني وخوړه غوړي مې په کار دي 10 لیټره راکړه سیده دا نو وچه میوه ده اول مې سترګې په دې وچه میوه ولګېدې پروت دي 400 نخود دي و بادام دي و ستا ده و ډېر کم شان دي ښایسته بادام په دې وکړه ښه بادام سم دې خوا یې در باندې ووینم بادام دی پسته ده و کاجو دی چهارمغز دی نور بادام نور ډېر شیان دي داسې ورته وګورئ د کوچنیانو شیان دي بسکوټونه دي و ککو دی مې فکر کوم بسکوټ دی و دې خواته ورته وګورئ دا هم د کوچنیانو سامانونه دي څنګه څو غوړي دې راکړله کومه دي په څو سوي دي غوړي 1080 ولې ګران ورکوئ هغه یې نرخونه دي 10 لیټره غوړي په 1080 سوي دي دا 1000 دا 1050 دا 1080 څه دي شو کم دې راکړل بس بالا تر برابر شي هغه دې راکړه دا هغه دي دا خلاص شوي ول بس نو د کوکینګ اویل یا د خوراک د غوړو کار هم وشو هغه هم د دې سټوره څخه راواخیستل نو زه به بالا د کور خواته بېرته نو بس لنډ ولاګ مې در سره شریک کړی د نن ورځې خدای دې وکړي چې خوښ شوی مو او بریاني مو لیدلي سټور مو لیدلی نو تر راتلونکي ولاګه پورې خدای په امان ښه وخت